السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو صحابي وای رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او هغه زما د احوال پوښتنه راڅخه وکړل چې څنګه حال دي. ما ورته وویل چې ای د الله رسوله، غمونه دي، تکلیفونه دي او مسکینۍ دي. وای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل چې آیا زه تا ته داسې شی در ونه ښیم چې د ټولو مشکلات څخه الله تعالی تا ته نجات در نصیب کړي؟ وایي ما ورته وویل ضرور یې راته وښیه ای د الله رسوله. ول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل ول د ملایکو ذکر کوه، کوم ذکر چې الله تعالی جل جلاله ملایکو ته ښوولی دی. ول ما ورته وویل هغه ذکر څنګه دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وویل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دغه ذکر کوه، الله تعالی جل جلاله به مشکلات در حل کړي، الله تعالی به حلال او پراخه نفقه در نصیب کړي. دا صحابي وای ما چې دا ذکر شروع کړي، الله تعالی جل جلاله دومره مال ما ته راکړي چې په راټولېدلو باندې زه ستړی شولم. نو که چیرې یو څوک دا ذکر کوي، که څوم په حدیث کې تعداد نه دی راغلی، علما وایي 100 ځله دي سهار وایي د ورځې د پیل سره دي 100 ځله دا ذکر کوي او 100 ځله دي د شپې کوي. الله تعالی جل جلاله به انشاءالله پراخه نفقه ورلره نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.